هر مسلمان په هر حاجت کې چې کله هم دا کلمات وي الله ولا دعا قبول. اولنی روایت دی د سعد رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت امام حاکم راوړی دی او سندن الحمدلله په صحیح روایت ته امام ترمذی هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، وی دعا د یونس علیه السلام. یونس علیه السلام ته ذی النون ویل کیږي او النون په عربي کې څه ته وایي؟ مهی ته وایي. نو دعا د مهی والا یعنی یونس علیه السلام چې کله هغه د مهی په خېټه کې پروت او دغه دعا یې غوښتلې وه، هغې کې څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا هغه غوښتلې وه که نه وه؟ دا دعا یې غوښتلې وه، دا ذکر یې کړی لا اله الا انت، نشتی د عبادت حقدار مگر ته یا الله، سبحانک ته پاک د هر عیب او نقصان، الله د هر عیب او نقصان نه پاک. هر هغه خبره چې د الله د شان سره نه ښایي الله د هغې نه پاک او الله لایق د هر هغه صفت دی چې د هغه د شان سره. نو اوچت صفات د الله دپاره دي، هغه صفات چې د الله دپاره عیب ګڼلی کېږي هغه د الله دپاره نه دي. لکه مثال والا بچی پیدا کېدل دا زموږ دپاره اوچت صفت دی. لکه د یو سړي چې بچی پیدا کېږي نو دا ښه صفت دی که بد صفت دی؟ ښه صفت دی، کمال دی، عیب نه دی، نقصان نه دی. خو د الله دپاره بچی د عیب او نقصان دی. ځکه موږ چې بچي ته ضرورت لرو نو موږ کمزوري یو، موږ بوډاګان کېږو، موږ کمزوري کېږو، په موږ مرګ راځي. نو دې ته هم سوچي چې دا بچی که سبا له هېچا ته دعا به راله غواړي نو د دې وروڼو خویندو خیال به ساتي، د میراث او د دې حقدار به شي، زما یو ذکر او نوم به پاتې شي. او که زه بوډا شم نو زما دپاره به د امساو د کونټۍ کار کوي. الله ته خو دې ضرورت نشي. دعاګانو کې یوه لویه خبره هغه دا یاده کوي، هر مجلس کې چې د دعاګانو وضاحت کېږي هلته به د الله عظمت بیانېږي. دا دعا موضوع د اصل کې د دې سره تللی شي ته ولې د الله نه دعا غواړې؟ ځکه چې الله عظیم ذات دی. نو زه اوس تاسو ته دعاګانې ښیم او یا د دعاګانو وضاحت کوم او د الله عظمت ته پکې نه بیانوم، دا خو بیا څه خبره نه شو. او چې څومره زه تا ته د الله لویي بیان کوم او څومره د الله د لویي ستا دې زړه ته کوشي دومره به د هغه رب نه دعاګانې غواړي او دومره به دې بیا په هغه باندې یقین او اعتماد هغه ډېرېږي. ورځ تر ورځه به ستا یقین ډېرېږي ډېر، او چې څومره دې یقین ډېرې مخکې حدیثونه تېرې شوي دي دعا به دې ښه قبلېږي. یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې دغه کلمات ویلي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین یقینا یم زه د ظالمانو نه. ګوره پیغمبرانو ته څومره اوچت خلک دی او د خپل کمی اقرار کوي او ځان ته د کمی نسبت کوي. ځکه مخکې موږ سره ادب تېر شوی د ګناهونو اقرار به کوې په دعاګانو کې، یوه بله د الله مخکې به عاجزي کوې. بارک الله فیک. دا د پیغمبرانو عاجزي ده او دا د هغوی اقرار دی په خپله خطا باندې. کوتاهي او خطايي د یونس علیه السلام نه دا شی وه چې د الله حکم ته صبر نه و کړی او خفه شو لاړ د قوم نه. وی الله زه ظالمانو کې. ته چې څومره د الله په مخ کې خپله کمزورتیا بیانې که نه دومره عزتمند کېږي. لکه چېرته چا دا ونوي چې یونس علیه السلام الله ته دا ووایي چې یا الله زه ظالمانو کې او د یونس علیه السلام مقام را کم شو. بلکې موږ د یونس علیه السلام دغه خبرې ذکر کوو په دې باب کې چې څومره عزتمند سړی و هغه. څومره چې ته الله ته ځان ذلیله کړې دومره به عزتمند کېږي او څومره چې مخلوق ته ځان ذلیله کړې دومره به ښه په دې ځمکه ننوځي او دومره به ښه ذلیله کېږي.
اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ودې ته غوږ کېږدئ. په دې کلماتو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د هغه خبره، په دې کلماتو سره هیڅ یو مسلمان په څه څیز کې غوښتنه نه کوي مګر الله یې هغه لره قبلوي. هر یو مسلمان چې دا کلمات او دا الفاظ د دعا په منځ کې وي الله به له د دعا قبلوي. کوم الفاظ دي؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا چاته دا مسله یاده؟ بیا راشي موږ وایو دعاګانې نه قبلېږي. کم یو په موږ کې دعا په منځ کې دا کلمات ډېر، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دی کې شک نشتی. وی هر مسلمان په هر حاجت کې چې کلم دا کلمات وي الله ولا دعا قبلوي. خدا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورئ د هر حاجت د پوره کولو لپاره اسانه دعا دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.